بالکل په یاد دي چې دا طالبان همدې د جهاد مشرانو تقویه کول. چا به فرشتې ورته ویل، چا به وطني تحریک ورته وایه، چا به څه کول. او د کندهار لوی کل اردو هم همدې مشرانو طالبانو ته تسلیم کړي. 22,000 مله توپک، په سوو ټانکونه، یو علم تیارې همدې د جهاد رهبرانو د خپل یو بل د اختلاف په وجه طالب ته په لاس ورکړل. طالب هم د تېر تجربو څخه اتفاق نه واخیستی، نه د کمونیسټانو څخه واخیستی او نه د مجاهدینو څخه واخیستی. د اسلامي نظام پر ځای ملاشایي قایمه کړه او د هغه آیات مطابق خلاف یې کار وکړي چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. وزیر زراعت ملا، وزیر صحت ملا، وزیر پلانۍ ملا، وزیر معدن ملا، ملا شاهین قایمه شو. نتیجه دا شوه چې په هغه د انذار، هغه د خطر زنګ چې پیغمبر ورته ویلی صلی الله علیه وسلم چې کار نااهلو ته وسپارل سي، فانتظر ساعه، د قیامت انتظار وکړي. هر څوک، هر دولت چې کار نااهلو ته وسپاري، هر دولت چې کار نااهلو ته وسپاري، هغه دې د دننه څخه وبېرېږي د نسبت و دښمن ته. هغه په خپله په حقیقت کې د دننه څخه خوړل کېږي، همدغه یې خوري. ځکه چې دا فانتظر ساعه د پیغمبر علیه السلام قول دی چې ته به د قیامت انتظار کوې. پر طالب به قیامت راغلی، نوی حکومت راغلی، خارجیانو سره پخواني مجاهدین راغلي یو تعداد. هغو بیا د تاریخ څخه پند وانخیست او بیا یې یو داسې حکومت جوړ نه کړی سوی یا چا ورته پرې نه ښول چې هغه د دې ملت ممثل وي. هغه طالبان چې مات سوه، انډیوالانو زه تاسو ته سمې خبرې کوم، طالبان مات سوه او وزر یې کاوه، دغسې یې غوږونه نیولي وه چې موږ مات سو، ولاړو حکومت موږ پرېږدئ په د خپلو کورونو کې چې ژوند وکړو. کرزي صاحب ما ته چې اوس به زما خبرې اوري، هغه ما ته وویل چې ما ته راغله او ویې ویل چې موږ په حکومت کې هم چوکۍ نه غواړو، خو په کورونو کې مو پرېږدئ. موږ موقع ورنه کړو، موږ پرې نه شولو. ما ته د کندهار والیانو ویلي دي چې په اوس راغله چې دې پاکستان ته موږ مه احتیاجوئ، موږ موقع ورنه کړو. ما ته دلته ناست دی د خالد پښتون د کندهار وکیل، 16 کسه په کوټه کې ورته ورغلي وه د طالبانو مشران چې اوس یې نوم نه درته اخم، کېدای شي دلته ناست وي. کوټې ته م تښتېدلي وه، فراره سوي وه، ارامه ناست وه. ورته ویې ویل چې دا پاکستان موږ نه غواړو ژوند وکړو، دا پاکستان سره موږ تجربه لرو، د خدای په لحاظ حکومت کې م چوکۍ نه غواړو، په دا وطن کې مو پرېږدو. ول ما راوستل او دلته امریکایانو ته چې مې په معرفي کړه، دا د خالد پښتون ناست دی، زه دا خبرې کوم، هغو بوتله ګوانتانامو بګرام ته او کلونه یې بندیان کړل. دې نظام صحوه وکړه.